چرته انګریز چرته چترال دی چرته انګریز چرته چترال دی بېننګي زوړ شو انګریزان چترال ته ځینه زما په مخ لاړې راتوکړه زما په مخ لاړې راتوکړه که مې د ننګ ولای په شا خوړلې وینه ګرانو کتونکو د عبدالله خان د خوا سلامونه قبول کړئ او مونږ همیشه دپاره دا کوشش کړی چې ستاسو دپاره میډیا شاته چې کوم شاعران دي هغوی سره ستاسو مخامخ کو او د هغوی نه ستاسو دپاره نوي نوي شعرونه ریکارډ کو نو هم په دغه سلسله کې نن راغلي یو باغ زمین مانروال صاحب خوا ته او د هغوی نه ستاسو دپاره شعرونه ریکارډ کوو نو دغه هیله لرم چې ستاسو به دا خوښ شي نو باغ زمین مانروال صاحب سلامونه او په خپل پروګرام کې هر تارکلی وه ډېره مننه جي نو زه خو داسې شاعر نه یم خو داسې مات کړ لفظونه یې دا به تاسو سره شریک کړمه انور استاد دا متل د خلک وایي چې په خپل ځای ګټه پرتی نو درنی چې په خپل ځای پرتی نو درنی چې پرتی په خپل ځای درنه وي ګټه او شي به سپکه که یې څوک واړوي څو لټه حقیقت ته د بل زړه پې ازارېږي هر چې وکړي څو خبره چاته رټه نو څنګه به جوړ ترې نه منګې او یا کوزه شي څو پیدا چې نه کړې خاوره ورله مټه نو خپل غرض وي د هر چا په هر یو کار کې خپل غرض وي د هر چا په هر یو کار کې او غرضي ورلګوي اکثر په خټه باغ زمینه لا تر څو به غلی ګرځي او شاعري د کښکاره خپله چورلټه باغ زمین مانروال صاحب تاسو شاعري د کله نه شروع کړې ده موږ خو جي ډېر وخت شو لکه سن 83 نه شروع کړې ده او دې شاته وجه څه وه د دې خو جي دا وجه وه چې زما دا مزاکیه خوښ و او زموږ ماما د خدای دې ښه ساتي یار حسین کې اسانګل اساني نوم دی نو هغه به موږ ته جي دا مزاکي دغه وی نو زما خوښ شو نو بس زه به ماما سره تلم هغه چې هغه څه وي نو هغې سره زما مینه وه نو بس بیا ورور به مې ځان له داسې څه ګډوډ دغه لیکلو نو اوس هم دا خاص پوهېږو نه خو بس یو ځای کړو او شاعران چې دي تاسو وایي چې کومو نه متاثره یی نو زمونږ ټول خوښ دي مانیرا کې کوم شاعران دي نو دا خو د ټولو نه خوښ دي د نورو ځایونو هم چې بس چې د چا ښه لیکلي نو لکه رحمان بابا شو نو داسې دغه وینا زمونږ خوښه یو باغ زمین مانروال صاحب کتونکي په انتظار دي نو یو څو شعرونه ورسره شریک کړه نو ډېره مننه به وي ښه جي نو بس جي دا خو څه مزاکي غونته دي د پښتو جامه کمیس ښکلی پرتوګ دی د پښتو جامه کمیس ښکلی پرتوګ دی پنجابیانو غوندې لنګ مه جوړوه او د ناکاره ګاونډي نه امان غواړه چرته کور ورله په څنګ مه جوړوه د چغلی نه توبهګار شه ښه کار نه دی د چغلی نه توبهګار شه ښه کار نه دی د دوو کسو میانځ کې جنګ مه جوړوه او چې اوخان ساتي ساته دروازه دنګه چې اوخان ساتي ساته دروازه دنګه کور کلاو ورله ور تنګ مه جوړوه او سر د لاندې به کوټې نه راګزار شي سر د لاندې به کوټې نه راګزار شي ماشومانو له پتنګ مه جوړوه څوک عبرت به ترې نه واخلي باغ زمینه خپل شعرونه د بدرنګ مه جوړوه ډېر ښه ډېر ښه تاسو ادبي ټولنې سره خپلو ادبي ملګرو سره ناسته ولاړه کوئ که نه او جي موږ خو لکه مزدورکار خلک یو خو بیا هم چې کله موقع راشي نو خپلو ملګرو سره دفتر کې کام کلم ته ورشو میلاو شو جي یا چې ته پروګرام وي نو ورشو داسې ډېر نه ځي خو که نه او دا تړون پرېږدو نه پښتون ټول خو د دغه نه جوړ ده که نه د 5 ټکو نه او په پښتو چې اریان نه وي پښتون نه دی په پښتو چې اریان نه وي پښتون نه دی دا خپل کام چې پې ګران نه وي پښتون نه دی او په پښتو ژبه پښتون هر ځای یادېږي چې پښتو یې زبان نه وي پښتون نه دی او چې وطن د پاره سر تلی کې نږدي چې وطن د پاره سر تلی کې نږدي په وطن چې قربان نه وي پښتون نه دی او په ښایست که ملغلره شي بلیږي په ښایست که ملغلره شي بلیږي خو چې خوی د انسان نه وي پښتون نه دی او پښتون یره ترخه نه کوي د چا نه پښتون یره ترخه نه کوي د چا نه چې شلېدلی ګریوان نه وي پښتون نه دی باغ زمین انور په ګوته نه پټېږي او چې ښکاره په جریان نه وي پښتون نه دی ډېر ښه
ګرانو کتونکو تاسو د باغ زمین مانروال صاحب شعرونه واورېدو امید دی چې تاسو به ترې خوندونه اخیستي بل پروګرامه پورې زه تاسو نه غواړم اجازت د الله په امان